السلام علیکم. که ستاسو د بدن هډوکي نه وي نو څه به پېښ شول، یا که ستاسو د بدن عضلات نه وي بیا به څه پېښ شول. راځو دغه پوښتنو ته جوابونه وایو. نهم کلاس د بایولوژي چپټر نمبر 5 دی. په دې کې موږ سکیلیټل او مسکولر سیستم وایو، مطلب اسکلیټي او عضلاتي سیستم. نو په دې باندې به بحث کوو. راځو نمبر 1 دا پیژنو چې دا سکلیټ څه شی دی. صحیح ده؟ مطلب سکلیټ چې موږ هغه ته ویلې سکلیټل سکلیټ دا څه شی دی. صحیح ده؟ سکلیټ یا سکلیټون. صحیح ده؟ سکلیټن چې کوم دی سکلیټن دا ورته په انګلیش کې ویل شي. صحیح ده؟ سکلیټن څه مطلب سکلیټ. صحیح ده؟ ها اوس دا سکلیټ چې کوم دی د بدن د عضلاتو د یو ځای کېدو او د ټینګېدو ځای دی. د بدن د عضلات چې کوم دي ټول دا به ټول په دې سکلیټ باندې څنګه کېږي، نښلي په هغې به یو ځای کېږي او هغلته به ځان ټینګوي. او د عضلاتو د انقباض د عمله به څه شی کېږي، حرکت به رامنځته کېږي، خوځښت چې موږ ته ویلی شي مومنټ. نو د عضلاتو د انقباض عمله څه رامنځته کېږي، خوځښت. دغسې په سکلیټي سیستم کې چې کوم دی، په دې سکلیټل سیستم کې په دې کې چې کوم دی یو 3 دانې برخې دي. دغه په خپله د سکلیټي سیستم چې کوم دی دا د 3 برخو نه جوړ دی. صحیح ده؟ یو ته ویلی شي موږ ورته وایو بون. څه شی؟ بون څه شي ته ویلی شي؟ هډوکي ته ویلی شي. او بل چې کوم دی هغه دی کارټلیج. کارټلیج څه شي ته ویلی شي؟ کارټلیج کرپندوکي ته ویلی شي دا قسم. او بل دی بند. څه شی؟ بند یا جاینټ. صحیح ده؟ جاینټ څه مطلب؟ بند. دا هډوکي چې خپلو کې سره یوځای شوي. راځو خو ګورئ دا سکلیټي سیستم د هډوکي، کرپندوکي او د بند د دې نه جوړ دی. دا ټول سکلیټي سیستم مجموعه څه شی دی؟ دغه دی. ها اوس راځو موږ وایو چې دا سکلیټ په څو قسمه دی، څو ډولونه لري، کم پکې شامل دي. نو راځئ اول وایو دا سکلیټ چې کوم دی دا په خپله په 2 ډولونو ویشل شوی دی. یو ته ویلی شي اکزیل سکلیټون. صحیح ده؟ اکزیل سکلیټون په دې کې پښتو کې دې ته ویلی شي مطلب محوري اسکلیټ. څه شی؟ محوري اسکلیټ. محوري اسکلیټ ورته ویلی شي. ګورئ په دې محوري اسکلیټ کې څه دی، دا په خپله د ستنې ته ورته دی. څنګه دی؟ ستنې ته ورته دی. دا ته وڅوئ. او دا د خپله د دې ضمیموي اسکلیټ پورې نښتی دی. څه شی دی؟ د ضمیموي اسکلیټ پورې نښتی دی. ګورئ اسکلیټ په 2 قسمه دی، یو اکزیل بل اپنډیکولر، مطلب ضمیموي او محوري. اوس موږ څه وایو؟ محوري اسکلیټ وایو. په دې محوري اسکلیټ کې چې کوم دی لاندې غړي شامل دي. صحیح ده؟ اکزیل سکلیټون. اکزیل څه مطلب؟ محوري. او سکلیټون سکلیټ. اوس په دې اکزیل سکلیټون کې څه شی شامل دي؟ نمبر 1 خو په دې کې شامل دی سکل. سکل پیژنئ؟ د سر دا کوپړۍ څه ده؟ دې کې چې څومره هډوکي شامل دي دا په کوم ځای کې شامل دي؟ په اکزیل سکلیټون کې. په محوري اسکلیټ کې د سر دا کوپړۍ شامله ده. صحیح ده؟ بل چې دی بل په دې کې راتلی شي دا شاته شمزۍ څه دي؟ دې ته وایي ورټبری. صحیح ده؟ ورټبری. په دې کې څه شامل دي؟ د ملا دا شمزۍ، د ملا دا کوم تیر چې کوم دی دا په محوري اسکلیټ کې شامل دي. 3 نمبر کې په دې کې شامل دي ریبز. څه شی؟ ریبز څه مطلب؟ پوښتۍ. ریبز مطلب پوښتۍ، دا چجي. صحیح ده؟ دا په دې محوري اسکلیټ کې شامل دي. او بل چې کوم دی اخري لاست وان هغه دی سټرنم. څه شی؟ سټرنم. سټرنم کوم هډوکي دي تاسو ته پته شته؟ دا چجي، دا چجي، دا چې سره نښتي دي دغلته د منځ کې دا هډوکي چې کوم دی ګورئ د دې ځای نه ونیسئ تاسو د دې مرۍ نه دغلته چې کوم هډوکي دی داسې سیده راغلی او دلته ختم شوی دی، دغه ته سټرنم ویلی شي. د دې پسې دا پوښتۍ نښتي دي. صحیح ده؟ نو دغه سکل شو، د سر کوپړۍ شوله، ورټبری شوله، د ملا دا تیر شو، دغسې پوښتۍ شولې. او بل شی شو سټرنم، د پوښتیو په منځ کې دا هډوکي چې کوم دی سینې یا د ټټر هډوکي ورته ویلی شي. صحیح ده؟ نو دا په دې اکزیل سکلیټون کې شامل دي. اوس بل یو چې دی بل هغه دی اپنډیکولر سکلیټون. څه شی؟ اپنډیکولر سکلیټون. ګورئ اپنډیکولر سکلیټون چې کوم دی دې باندې به اوس بحث وکړو. صحیح ده؟ څه شی؟ اپنډیکولر سکلیټون. اپنډیکولر ته موږ څه شی ویلی وو؟ اپنډیکولر سکلیټون. صحیح ده؟ مطلب سکلیټون دی. صحیح ده؟ سکلیټون. ګورئ دا اپنډیکولر سکلیټون څه مطلب؟ ضمیموي سکلیټ. څه شی؟ ضمیموي سکلیټ. اوس ګورئ د دې ضمیموي سکلیټ چې کوم دی د محوري سکلیټ مطلب د اکزیل سکلیټون څخه هډوکي د زیات دي. څنګه دي؟ زیات هډوکي پکې لري. او په دې کې چې کوم دی عموما شامل دي مخکینی اطراف یا وروستني اطراف. دا ورته لکه اناټمي دغه کې ویلی شي، خو ساده ډول لاسونه او پښې دا دواړه په دې کې شامل دي. نو اپنډیکولر سکلیټون کې څه شی شامل دي؟ خپې او لاسونه. لیمز ورته وایي دي. لکه په علمي اصطلاح کې دې ته ویلی شي لیمز. صحیح ده؟ لیمز بیا کوم توراسیک لیم دی او دا بل. صحیح ده؟ ها نو ګورئ لاسونه او پښې دغه چې کوم دي دا د اپنډیکولر سکلیټن مربوط دي. اوس د انسان په بدن کې چې کوم دی د انسان په بدن کې ټوټلي څومره هډوکي به وي؟ ټوټل بونز چې کوم دي ټوټل بونز د انسان په بدن کې هغه څو دي؟ 200 او شپږ.
انسان بدن چې کوم دی هغه 200 هډوکي لري. صحیح ده؟ چې کله ماشومي نوې پیدا شي هغه ټول کارټیلیج هغه هډوکي نه بیا پس د ماشوم چې تغذیه وکړي شودر وایي که نه 2 کاله. صحیح ده؟ هغه شودر چې کله وایي دا کارټیلیج بدل شي چاته هډوکي ته او په هغه ټایم کې ډېر زیات هډوکي دی لري که نه هغه کارټیلیج وي. بیا د عمر په تېرېدو سره د هډوکي سره فیوز کېږي مطلب د سینې خلي سره او بیا دا نور هډوکي جوړېږي 206 ته راځي زیات اول سر کې زیات هډوکي. ښه اوس راځو دا خو لکه هډوکي سکلیټو په 2 برخو اپنډیکولر او اکزیل کې مونږ ویل سکل شوله دغسې ورټبرې شوله شاته ریبس شولو او سترنم شو دا پکې شامل دي او بیا په اپنډیکولر سیستم کې مونږ ویل چې کوم دغه پکې شامل دي لاسونه او پښې لاندې ډول. صحیح ده؟ ښه اوس راځو د هډوکي زموږ او ستاسو په بدن کې څه شی کوي. یو شی چې زموږ او ستاسو په ژوند کې د هغې خو به یو اهمیت یو کاس خو به یو وجه به چې هغه دلته موجود وي. اوس هډوکي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې دي مطلب زموږ او ستاسو په بدن کې دي نو دا به څه شی کوي څه شی به کوي. نو راځو اوس دا وایو نو څه شی وایو فنکشنز ته مطلب وظیفې. صحیح ده؟ of bones مطلب د هډوکو وظیفې. هډوکي زموږ او ستاسو په بدن کې څه شی اول نمبر خو تاسو دا یاد کړئ چې د هډوکي چې کوم دی زموږ او ستاسو په بدن کې پروټیکشن کوي. پروټیکشن څه مطلب محافظت کوي. څه شی کوي؟ پروټیکشن کوي محافظت کوي. اوس به دا محافظت څنګه کوي؟ اول خو تاسو دی سکل وګورئ. سکل مثال به زه تاسو ته درکړم. صحیح ده؟ څه شی سکل څه مطلب د سر دا کوپړی دا اوس هډوکي دی که نو او اکزیل سکلیټون کې دی مونږ ویلي. اوس دا سکل څه دی دا سکل دا اوس څه شی کوي دا مازغه ساتي که نو سکل چې کوم دی سکل دا به چې پروټیکټ کوي برین مطلب مازغه به ساتي. هډوکي اول وظیفه څه دی پروټیکشن. هډوکي اول وظیفه څه دی پروټیکشن یا محافظت. بل تاسو ته مثال درکړم ورټبرې مونږ ویلي ورټبرې څه شته مونږ ویلي د ملا دي تیر ده دا هډوکي چې په دې کې کوم شامل دي. اوس دا ورټبرې به څنګه محافظت کوي تاسو ته پته شته؟ ګورئ سپاینل کارډ نوم به مو اورېدلی حرامي مغز. ګورئ دا حرامي مغز چې کوم دی د دې مغزو نه راوتی که نو په هغې به بیا په نروس سیسټم کې بحث وکړو. خو دې ځای چې کله راوځي او د ملا تیر ته لاړ شي د ملا په تیر کې نری شانتې سوری دی کنال دی او په هغې کې دا ځي نو دا څه شی دی دا سپاینل کارډ. دا څوک محافظت کوي د دې دغه ګورئ د سپاینل کارډ چې کوم دی د سپاینل کارډ. صحیح ده؟ د سپاینل کارډ د سپاینل کارډ محافظت څوک کوي؟ ورټبرې کوي. څوک کوي؟ ورټبرې مطلب د ملا لا شمزي. بل مثال به درکړم ریبز ورته موږ وایو که نو پوښتۍ. څه شی ریبز چجي پوښتۍ دا اوس څه شی محافظت کوي. ګوره د خپله سوچ وکړه که نو ریبز به څه شی کوي دا پوښتۍ. ګورئ دا به داخلي اعضاوې ساتي څنګه لکه هارټ شو مطلب زړه راله ساتي که نه دننه کې دغسې لنګز چې کوم دي سږي وغیره نو دا څه شی کوي دوی پروټیکشن کوي. دوی څه شی کوي محافظت کوي. اول وظیفه څه شی شو د هډوکي به څه شی کوي محافظت به کوي. دویم نمبر کې موږ راځو دویمه وظیفه چې کوم ده د دې هډوکي هغه ده سټوریج ذخیره. څه شی کوي هډوکي به بل څه کوي سټوریج به کوي ذخیره به کوي. څه شی به ذخیره کوي ګورئ دلته تاسو ګورئ سټوریج کې څه شی راتلی شي دا کولی شي. صحیح ده؟ د هډوکي دا کولی شي چې منرالونه څه شی منرلز چې موږ ورته وایو منرلز دا ځان سره لکه ذخیره کړي سټوریج کړي. څنګه کړي ذخیره کړي. دغسې کیلشیم چې کوم دی کیلشیم لکه دا کیلشیم هم ځان کې ساتلی شي. دغسې فاسفورس چې کوم دی فاسفورس دغسې سالټس چې کوم دي یا مالګې نو هډوکي څه شی کولی شي دغه لاندې شیونه ساتلی شي. ښه بل موږ راځو وایو د هډوکي بله وظیفه یا دنده. ګورئ د هډوکي دا خو لکه اول سر کې سټوریج مطلب ذخیره کولی شي لاندې شیونه او دغه شیونه چې د ماشوم د هډوکو د جوړښت لپاره غټ ضرورت دی. د ماشوم یوازې ماشوم نه د هر انسان د هډوکو د جوړښت لپاره کیلشیم فاسفورس منرلز او سالټس مطلب مالګې دا د هر انسان د هډوکو لپاره ډېر زیات ضروري دی. که چېرته دا لکه کم شي په هډوکو کې قسم ناروغۍ منځته راځي په اسانۍ سره ماتېدی هم شي. ښه اوس راځو ګورئ هډوکو جرات پېژنئ کوم شي کوم دي که نه هغې ته ویلی شي د هډوکو جراتو ته اوسټیوسایډ. ګوره تاسو ته ما ویلي چې سایډ اخر کې راغی دا به شي حجره. اوسټیو ویلی شي هډوکي ته او سایډ مطلب حجره د هډوکو حجره. ګورئ دا د هډوکو جراتو ته وینې لځي او مصرف کېږي. صحیح ده؟ دا دغه څه دا شی نه د هډوکو جراتو ته د وینې نه راشي موږ خوراک وکړو که نو د هغې نه منرلز هم والو سالټس مطلب مالګه هم ترې والو دغسې فاسفورس او کیلشیم هم ترې واخلو
خو وینې ته لاړ شي کنه صحیح ده ډایجسټ نه شي بیا وینې ته لاړ شي وینې چې کوم دی د بدن هرې برخې ته وړي یوازې هډوکي ته نه نو هډوکي ته راشي او هغلته بیا څنګه کېږي مصرف کېږي بل دنده چې کوم ده د هډوکي هغه ده دا څومره دنده وه 2 شوي که نو ها دریم چې کوم دی هغه دی مومنټ څه شی موومنټ څنګه ویلی او څه شي ته ویلی شي حرکت ته ویلی شي نو ګورئ د هډوکو یوه عمده او غټه دنده دا ده چې دا به په حرکت کې موږ سره مرسته کوي هډوکي یوه ځله به یو ځای کېږي او بیا به څه شی کوي انسان یا حیوان چې کوي هغه به څه شی کوي حرکت به کوي ګورئ سکلیټي عضلې چې کوم دي دا به پس موږ د عضلاتو په ډولونو کې ووایو سکلیټي عضلات د هډوکو د پاسه باندې کش شوي صحیح ده هغې معنی لکه وصل شوي هغې معنی د پاسه نو هغوی چې کله کش شي که نه دا سکلیټي عضلې چې د هډوکي د پاسه دا چې کله کش شي نو بیا حرکت رامنځته کېږي صحیح ده دا عضله چې څنګه راکش کړي لاس راجګ شو که نه ها عموما په دې کې چې کوم دی مختلف قسمه لکه حرکات راتلی شي کېناستی شي ودرېدی شي منډه والی شي مختلف حرکات دي که نه ها اوس څلورم نمبر چې کوم دی د دې هډوکي وظیفه دا ده چې دوی به د وینې حجرات یا کرویات چې موږ ویني هغه به جوړوي سرکولیټري سیستم کې موږ ویلي که نو WBC RBC پلیټلیټ صحیح ده دا ټول چېرته جوړېده په بون میرو کې د هډوکي په مغز کې ها اوس وایو نو څلورم وظیفه د دغه هډوکي څه شی دی بلډ سیلز مطلب د وینې د حجراتو سینتیزز مطلب جوړېدل بلډ سیل سینتیزز مطلب د وینې د حجراتو جوړېدل او هغه په کوم ځای کې کېږي تاسو ته پته شته دا به د هډوکي په بون میرو کې کېږي موږ مخکې ویلو په سرکولیټري سیستم کې په کوم ځای کې په بون میرو کې د هډوکي په مغز کې اوس به د هډوکي په مغز کې کم حجرات جوړېږي د وینې حجرات موږ ویلو ډېر دي که نو نو په دې کې جوړېدی شي WBC مطلب وایټ بلډ سیل د وینې سپینه حجره دغسې RBC ریډ بلډ سیل د وینې سره حجره او دغسې بل موږ ویلو پلیټلیټ څه شی پلیټلیټ یا دمویه صفحات نو دا درې واړه څنګه کېږي په بون میرو کې مطلب په هډوکي کې جوړېږي بل چې کوم دی دا لکه د دغه هډوکو وظایفو چې هډوکي موږ دپاره داسې اهمیت والا دي چې موږ دپاره پروټیکشن کوي موږ دپاره مطلب محافظت کوي موږ د دې په واسطه باندې حرکت کوی شو د دې په واسطه باندې چې کوم دی سټوریج دی یو ګودام شانتې دی فاسفورس کیلشیم منرالز او سالټس مطلب مالګې دا ټول په دې کې سټوري ذخیره یې که نو او بل په دې کې چې کوم دی د دې په واسطه باندې موږ ته د بدن دپاره که نه حجرات جوړېږي WBC RBC او پلیټلیټ دا ټول چېرته جوړېږي بون میرو کې او بون میرو چېرته واقع ده د هډوکي مغز دی که نو او هډوکي کې واقع ده ها نو دا لکه دومره اهمیت والا شی دی ها اوس راځو موږ وایو هډوکي سټرکچر وایو څه شی وایو د هډوکي سټرکچر مطلب جوړښت یې وایو صحیح ده سټرکچر ګورئ د دې دا سټرکچر چې کوم دی سټرکچر اف بون زه به شارټ کټ ولیکم که نه د هډوکي څه شی جوړښت د هډوکي جوړښت اوس د هډوکي د خپله د څه شي نه جوړ دی ګورئ د هډوکي چې کوم دی دا په خپله د کنیکټیو ټیشو نه جوړ دی کنیکټیو ټیشو موږ ویلو که نو څه شي ته موږ ویلو کنیکټیو ټیشو ارتباطي نسج هډوکي د چا نه جوړ دی د ارتباطي نسج نه جوړ دی صحیح ده کنیکټیو ټیشو نه جوړ دی ګورئ چې بیا په دې کې د هډوکو حجرات دي هډوکو حجرات موږ ویلو څه شی اوسټیوسایټ دا دی صحیح ده په دې کې بیا څه شی شامل دي په دې نسج کې اوسټیوسایټ موږ ویلو که نو چې حجرات را جمع شي څه شی جوړوي نسج جوړوي څه شی جوړوي نسج نو ګورئ اوسټیوسایټ دغه حجرې د هډوکي را جمع شوي او کنیکټیو ټیشو جوړ کړه او کنیکټیو ټیشو نه بیا څه جوړېږي هډوکي جوړېږي ها اوس په دې کې څه دی دا اوسټیوسایټ دی صحیح ده په دې کې څه دي د هډوکو حجرات دي یو خو پکې دا شو بل په دې کې کاني او عضوي مواد دي کاني څه مطلب صحیح ده هغه منرالي چې کوم ورته موږ ویلي ګورئ په دې کې چې کوم دی کاني مواد دي کاني په دې کې یو چې کوم دی فاسفیټ دی صحیح ده PO3 څه شی فاسفیټ په دې کې یو څه دی فاسفیټ دی بل په دې کې راتللی شي کیلشیم صحیح ده کیلشیم موږ ویلي په دې کې څه راتلی شي کیلشیم راتلی شي دغسې کیلشیم کاربونیټ هم پکې راتلی شي کیلشیم کاربونیټ دا چې کوم دی د دوی کاني مواد دي او بل چې کوم دی په دې کې عضوي مواد هم شته دي او ګورئ دغه موږ مخکې په دې باندې خبره وکړله چې دغه کیلشیم او فاسفورس او دا چې کوم دی هډوکي ته کلکوالی ورکوي دا کیلشیم کاربونیټ څه شی دی دا هم څه شی کوي دا هډوکي ته څه ورکوي کلکوالی ورکوي هارډنس ورته ویلی شي که نه هارډنس کلکوالی سختوالی ورته ورکولی شي ها اوس د نسجونو د جوړښت د پلوه د دې هډوکو ډولونه موږ وایو چې اوس د کنیکټیو ټیشو نه جوړ دی هډوکي که نو اوس د دې د جوړښت د پلوه چې کوم دی موږ او تاسو وایو چې د هډوکي په څو ډوله دي څنګه هډوکي په څو ډوله دي نو ګورئ د نسجونو د جوړښت د پلوه د ټیشو د سټرکچر د پلوه چې کوم دی د هډوکو جوړښت مطلب د هډوکو ډولونه هغه دوه دانې دي یو د ویلی شي سپنجي بونز څه شی سپنجي خو پېژنئ که نه سپنجي صحیح ده څه شی سپنجي بونز
صحیح ده ګورئ په نسج کې څه په نسج کې په ټیشو کې حجرې په غیر منظم ډول د یو د بل تر څنګ باندې څنګه یو د بل څنګه او د ځینې چې کوم دي په دیو کې د ژورتیا لري ډیپ چاتی سپنجي بونز څنګه ما تاسو ویل کنه د دوی په نسج کې په ټیشو کې د حجرې غیر منظم ډول یو د بل په څنګ کې او بعضې پکې څه شي د ژورتیا هم لري ها اوس دا څه دي دا لکه سپنجي بونز دي سپنج خو پیژنئ لیدلی مې که نو ها او بل چې کوم دی هغه دی کمپیکټ بونز څه شی کمپیکټ دا به زه دې خوا ولیکم کمپیکټ بونز څه شی کمپیکټ بونز ګورئ دا هډوکي څه دي دوی هډوکو لکه هډوکي د نسج حجرې سره راټولي او داسې رامتراکمي نو ځکه ورته کمپیکټ وایي کمپیکټ پیژنئ مطلب راټول شوی د دوی د هډوکو حجرات د دې نسج سره څنګه کمپیکټ رامتراکمي صحیح ده او دا څنګه د دې ګبله دا کمپیکټ بون دا څنګه د سیکلاک شانتي او بل خو موږ ویل سپنجي وکړو ها د هډوکي حجرې چې کوم دي یو نري کانال شاوخوا کې دي صحیح ده د هډوکي د حجرې څه د هډوکي چې خپله جوړ کړی اوستیوسایت موږ ورته وایو دا داسې یو نري کانال د هغې په اخوا دېخوا کې شاوخوا کې او بیا څه متراکمو هډوکو کانالونه او سپنجي لکه دغه هډوکي موږ ویل سپنجي صحیح سپنجي هډوکو ژورې دا د هډوکو د مغز د نسج څخه ډک شوي صحیح ده موږ څه شوي دي متراکم هډوکو کانالونه د کمپیکټ بونز کینل چې کوم کانال صحیح ده او د سپنجي هډوکو ژورې په دې کې موږ ویلي حجرات یو د بل څنګه دي نو سره د نجونو ژورتیا پکې په هغې کې کانال شو او په دې کې ژورتیا شوله دوی څه دا ژورې دا هډوکو د مغز د نسج څخه څنګه ډکي په دې خو پوه شوئ د هډوکو د مغز د نسج څخه ډکي او د وینې رګونه دغسې کوچنۍ کانالونه یې که نه د هغې د لارې هډوکو په مخ باندې دغه شتون لري د هډوکي په مخ باندې څه شي د وینې رګونه یې داسې کوچني شانتې کانالونه وي صحیح ده د وینې دغه سیسټم چې کوم دی بلډ دغه سپلای هغه ورته راغلی ده ها اوس موږ وایو د هډوکو ډولونه د سایز یا د اندازې د لحاظه ها بورډ ډک دی نو تاسو د دې نه سیلفي پکچر واخلئ زه به دا صفا کړم وګوره وشوي ده شروع شته وخت حضرنا اوبه وڅښه وسکي او بیا کوم شروع ده خود ته ها اوس راځو موږ وایو ټایپس اف بون مطلب د هډوکو ډولونه ګورئ د هډوکو ډولونه چې کوم دي د سایز ته نظره هغه په درې قسم دي یو ته ویلی شي لانګ بونز څه شی اول نمبر کې څه شی دی اوږده هډوکي څه شی اوږده هډوکي لانګ بونز اوږده هډوکي ګورئ په دې اوږدو هډوکي چې کوم دی اوږدو هډوکو کې په دې کې دغه د ورانه هډوکي چې کوم دی دا اوږد دی که نه دغسې دا د مټ دا چې کوم دی دغه شی دغه شی نه صحیح ده نو دا څنګه دي دا اوږده هډوکي دي صحیح ده دې د ورانه هډوکي ته ویلی شي فیمور صحیح ده دا به په اناټمي کې بیا د خیر ووایو د هر هډوکي نوم به ووایو څومره سایز لري څنګه وصل شوی دی دا به بیا ټول د خیر ووایو ها نو اول څه شو لانګ بونز شو دویم څه شو شارټ بونز دي صحیح ده دویم څه شی دي شارټ بونز دي دویم نمبر کې مطلب لنډ هډوکي شارټ څه مطلب لنډ شارټ بونز لنډ هډوکي لکه لنډ هډوکي تاسو فکر وکړئ په زموږ ستاسو بدن کې به لنډ هډوکي کوم دغه د ګوتو دا صحیح ده د ګوتو بندونه ګورئ دا ډېر واړه دي نو دا څه دي شارټ بونز دي او بل دي پلن هډوکي څه شی پلن ډبل پلن هغې ته ویلی شي فلیټ بونز صحیح ده فلیټ بونز مطلب پلن هډوکي په دې پلنو هډوکو کې څه شی راتلی شي تاسو سوچ وکړئ چې پلني صحیح ده نه ګورئ په دې کې راتلی شي سکل دغه د ککرۍ یا د سر د هډوکي چې کوم دي دا هم داسې پلن شانتې دي صحیح ده دا په خپلو کې ډېر زیات هډوکي دي دا هم ښه خو هسې موږ تاسو دا چې کوم دي فیوز شوي دي مطلب یو ځای شوي دي او بیا چې کوم دی موږ تاسو ته د یو هډوکي په شانتې ښکاري یو سر یا ککر دغسې د اوږې ده تاسو که وګورئ دغه صحیح ده دا شاته څه دی دا که تاسو وګورئ سکیپیولا دی دا ویلی شي صحیح ده سکیپیولا نو په دې کې چې کوم دی فلیټ بونز یا پلن هډوکو کې د اوږې د هډوکي چې کوم دی دا شاته دغه د بیلچې په شانتې دی نو دغه ته سکیپولا ویلی شي دا څه شی دي فلیټ بونز دي نو موږ هډوکي په څو قسمه ویلي لانګ بونز اوږده هډوکي لنډ هډوکي او بل څه شو پلن هډوکي صحیح ده مثالونه هم ځینې ورکړه ښه اوس موږ ویلي چې دا سکیلر چې کوم دی سکیلر هغه به د درې برخو نه جوړي یو بونو هډوکي و هغه باندې موږ بحث وکړو بل څه شو کارټلیج جوړ راځو اوس په کارټلیج باندې بحث کوو صحیح ده ګورئ دا کارټلیج څه شی کارټلیج د دې کارټلیج مفهوم خو به ستاسو سره ذهن کې که یو کنسپټ یو آیډیا خو به تاسو سره پرته وي د کارټلیج باره کې کارټلیج ته موږ ویلی شي غضروف څه شی یا کرپندوکي که نه دا څه ګورئ دا
دا عموما د سکلیټ مهمه برخه ده. موږ مخکې بحث وکړو چې 3 برخو نه سکلیټ جوړ دی، یو پکې دا و. او بل دا ده چې دا په خپل ارتباطي نسج دی. ګوره ها بون چې وو مطلب هډوکی هغه هم ارتباطي نسج او دا په خپل یو ارتباطي یا کنیکټیو ټیشو دی. صحیح ده، کنیکټیو ټیشو دی. دا پوینټ کوم دی دا ځان سره ضروري یادوي چې دا په خپل کم نسج نه جوړ دی، سټرکچر یې څنګه نو دا څه دی کنیکټیو ټیشو دی. بل ګوري دا هډوکی په پرتله باندې دا د نرم شانتي او فلیکسیبل دي، د قد کیږي را قد کیږي. او زه وګورئ کنه اخوا دې خوای کوي شي، و وګورئ اخوا دې خوای کوي شي. ولی دا د هډوکی نه نرم دی. څنګه دی؟ نرم دی. ها بل خبره دا ده چې کرپندوکي چې د ځینو هډوکو په منځ کې ځای لري او هډوکي هغه د سلیدونه ساتي. صحیح ده، کرپندوکي چې هغه د هډوکو په منځ کې د یو هډوکي بل هډوکي د یو په منځ کې او نه پرې د هډوکي وسولېږي او تخریب شي. صحیح ده، دا لکه د دوی یو دغه بل پوینټ چې کوم ویلو موږ ویلو هغه جاینټس موږ ویلو. څه شی ویلو؟ جاینټس موږ ویلو. جاینټس مطلب بندونه. نو سکلیټ چې کوم صحیح ده هغه د 3 برخو نه جوړ کړو. نو یو په هغه کې بل شو جاینټس بندونه. څه شو؟ بندونه. ګورئ دا هډوکو د نښتلو ځای څه شی دی؟ یو هډوکی ګورئ دا هډوکی د دې سره نښتې هوتل ته بند دی، جاینټ دی کنه. صحیح ده، په دې کې جاینټ دی یا بند دی. او سکلیټ کمزوري برخه هم ده. ګوره بندونه چې دي د سکلیټ کمزوري برخه دي. صحیح ده، لاس تر باندې څوکاو کې بس بند خطلې ولی هغه کمزوري برخه ده. صحیح ده، سکلیټ کې کمزوري برخه څه دي؟ هغه دغه جاینټس دي یا دغه بندونه دي او باید د دې چې کوم دی ساتنه وشي. صحیح ده، د دې زیات ساتنه کوي. ګوري اوس راځو موږ د جاینټس ډولونه وایو. ګوري په دې کې چې کوم دی د جوړښت او د خوځښت لپاره چې کوم دی هغه په 3 قسم دي. یو ته وایي نه خوریدونکي. څنګه نه خوریدونکي بندونه؟ په دې کې چې کوم دی هډوکي یو د بل تر څنګ باندې ټینګ ځای نیولي داسې فیوز شانتي. څنګه هغه بندونه دي چې خوځي نه او هډوکي څنګه یو د بل سره په څنګ کې فیوز شوي. صحیح ده، څنګه شوي؟ فیوز شوي، ټینګ ځای یو بل سره نیولي. لکه اوس تاسو وګورئ دا سر کوپړی چې کومه ده دا به تاسو ته یو هډوکی ښکاري. صحیح ده، ټول یو هډوکی موږ تاسو ته ښکاري. خو دا چې کوم دی په دې کې خپل نور ډېر زیات هډوکي دي. خو دوی څه شي دي؟ کم جاینټ لري، کم بند لري. د دې هډوکو په منځ کې یو هډوکی چې بل سره نښلېږي یا نښتي دې په منځ کې کم جاینټ دی، کم بند دی، نه خوریدونکي. څه شي؟ نه خوریدونکي جاینټ په دوی کې دي. او بل چې کوم دی نیمه خوریدونکي دي. صحیح ده، دوی د سلیک شانتي خوریدي شي، بیخي لږ شانتي. صحیح ده، ګوري هډوکي چې دا ما تاسو ته ویلي لږ ډېر خوځي او په دې کې چې کوم دی دغه بندونو هډوکي ډېر قوي ارتباطي انساجو په واسطه باندې څنګه شوي لکه کنیکټ شوي، ارتباطي انساج په واسطه باندې کنیکټ شوي او هغه ته ویلی شي لیګامنټ. څه شی ورته ویلی شي؟ لیګامنټ نوم به تاسو اورېدلی. لیګامنټ څه شی؟ لیګامنټ. نو دې څه لیګامنټ ورته وایي. د دې په واسطه باندې څنګه شوي نښتي. که چېرته ګورئ هډوکي دغه ټینګو تارونو په وسیله باندې نښتي نه وي نو بندونه به د یو بل نه په ډېرې اسانۍ سره څنګه شوي وي؟ راجدا شوي وي. تاسو خپله سوچ وکړئ دغه بندونه څه شي دي؟ دا بند یا د خپو دا بند چې کوم دی لاندې که نه دا څه شي د خپلو بندونو کې سره نښتي دي. صحیح ده، څنګه دي؟ نښتي دي. ګورئ دا چې دی دا د لاس او د خپو ده دا ګورئ په دې نیمه خوریدونکو کې نه راځي. خاصې زه تا د لیګامنټ مثال در کوم. دلته څه شي دي؟ ګورئ داسې تارونه شانتي دي. که تاسو فرض کړئ د لاس ووایئ په دې ځای باندې یا کته خوا کې هغه د لاس ووایئ که نه په دې بند کې دلته داسې واړه شانتي تارونه دي او هغه تارونو ته ویلی شي لیګامنټ. نو دوی څنګه دی دا بند سره څنګه کړی دی لکه ټچ کړی دی، سټریټ نیولی دی. که چېرته دا نه وي نو دا بندونه څنګه کېده سره جلا کېده، سپارټ کېده. 3 نمبر باندې چې کوم دی موږ سره دی هغه آزاد دي، خوریدونکي دي. کوم بندونه دي؟ آزاد یا خوریدونکي. دا بندونه څنګه دي؟ ګورئ هډوکي په آزاد ډول په دې کې حرکت کوي شي. ما تاسو ته ویل فري دي که نه؟ آزاد دي، هر قسم ته حرکت کوي شي. صحیح ده، ګورئ په دغه بندونو هډوکي چې کوم دي د ډېر قوي ارتباطي انساجو په وسیله باندې هغه خو موږ دا دغه ویلي که نه لیګامنټ هم ویلي قوي ارتباطي انساجو. نو د دې په واسطه باندې څه دی دغه د خوریدونکو صحیح ده خوریدونکي انساج چې خوریدونکي بندونه چې کوم دي دې کې ډېر قوي انساج دي موږ ورته ویلي لیګامنټ او دا لیګامنټ چې په خوریدونکي بندونو کې وبخښئ زه سخت شوم. صحیح ده، نو څنګه یې خوریدونکي بندونو کې لکه په ازادۍ سره دا کولی شي چې هر طرف ته څه وکړي حرکت وکړي. صحیح ده، هر طرف ته څه وکړي حرکت وکړي او په دې کې چې لیګامنټ هغه تارونه دي. صحیح ده، ارتباطي انساج دي او هغه لیګامنټ دی او دې په واسطه باندې دغه شوي دي او دا چې کوم دی لکه یو کلکوالی یې ورکړی دی دې بند ته که چېرته دا نه وی نو کېدای شي دا بند په اسانۍ سره څنګه شوی بې ځایه شوی. ها انسان د بدن په بندونو کې یو ډول مایع ده. ها په دې بندونو کې څه ده؟ یو ډول مایع ده او چې دې مایع ته ویلی شي ساینوویل. څه شی؟ ساینوویل. نوم به مو اورېدلی ساینوویل فلویډ ساینوویل مایع. ګورئ هډوکي چې کله څنګ په څنګ کې یا سره نښتي که نه نو د دوی دا خویده لکه حرکت کوي که نه هډوکي صحیح ده خوځي نو د دوی دا خویده څنګه کي اسانه کي
دا داسې غوړه شانتې مایع ده دا ساینویل حلاله به هم کړي بند چې کله پرې کوئ په هغې کې ټینګه شانتې خویه مایع هغه څه دی ساینویل دی نو دوی دا بندونو خویېدل او حرکت څنګه کوي اسانه کوي خوریدونکي بندونه چې کوم دي دوی ډېر ډولونه لري صحیح ده دا خویدونکي بندونه اخري ډول چې موږ وویلي یو خو موږ ویلي نه خوریدونکي نیمه خوریدونکي او بل لکه فري خوریدونکي اوس دا خوریدونکي موږ څنګه ویل لیګامنټ شو پکې او ساینویل فلویډ شو دغه مین پوینټ شو صحیح ده اوس په دې کې څه دی په دې کې خپل زیات ډولونه دي یو ته ویلی شي که نه د پنډوکي او کاسې ته ورته صحیح دي دا ورته زه اوس وایم پنډوکي او کاسې ته ورته دا بندونه څه د بند په واسطه باندې سړی خپل لاسونه پښې دا هر طرف ته خوځولی شي لاس ګورئ لاس مخکې وروسته صحیح ده بره لاندې دا لاس څنګه کولی شو موږ دې ته حرکت ورکولی شو دا څه دي داسې پنډوسکي او کاسې ته ورته دا فرض کوي د یو هډوکي سر شو داسې پنډوسکی شانته شو که نه داسې ګول شانتې او دا څه شی شو کاسه شوله دا څنګه کېږي هر طرف ته خوځېدلی شي که دا لاس دی او پښې دي دغه قسم ته بندونه دي ښه په دې هډوکو کې څه ګورئ هرې خوا ته ما تاسو ویل دوی حرکت کولی شي لکه دا د ورانه هډوکی چې کوم دی ورانه هډوکی تاسو ګورئ دا هم دې ته ورته دی ورانه هډوکی څه شی لري سر کې د پنډوکي داسې پنډ شانتي که نه داسې ګول شانتي او دلته ورته په دې پیلویک بونز چې کوم دي صحیح ده په دې کې بیا ورته داسې کاسه شانتې جوړښت دي نو دوی څه شی کوي هر طرف ته خوځېدی شي صحیح ده ښه دوی څه دا ورانه هډوکي ما تاسو ته ویلي دوی سر پنډوسکي او د شمسۍ د هډوکو سره څنګه هغه د کاسې بڼه لري نو دوی سره نښتي او بیا څنګه کولی شي هر طرف ته حرکت کولی شي ګورئ لکه په ولاړه تاسو کله ودرېږئ دا پښه څه ده پښه هغه مخکې وړی شئ وروسته یې وړی شئ څنګه کولی شئ مخکې وړی شئ او وروسته یې وړی شئ دغه صفي طرف ته او لکه چپ طرف ته ښه بل په دې کې چې کوم دی دویم نمبر باندې هغه دی چپراس ډوله موږ خو مخکې ویل پنډوسکي او کاسې ته ورته هغې کې موږ لاس ویلي دغسې پښه مو ویلله نو هغه څنګه هر طرف ته خوځېدلی شي دې خوا ګوره صحیح ده ښه بل چې دی هغه چپراس ډوله دي ګورئ د دروازې یا د کړکۍ ده هغې چپراس خو به تاسو لیدلی نو هماغسې مثال لري دوی چې یو خوا ته د خوځېدلو اجازت لري څنګه دا چپراس څه د دروازې فرض کړئ دا دیوال دی په دې کې چې دروازه لګېدلې دا دروازه څه ګورئ دا چپراس پکې یو خوا ته مخکې تللی شي بېرته وروسته راشي مخکې تللی شي بېرته وروسته راشي شاته هم نشي راتلی صحیح ده شاته دیوال که نو یا دا خپله دغه شوي خو ګورئ په دې کې کوم بندونه راتلی شي د ګوتو دا وګورئ صحیح ده ګوتې څنګه ګوره داسې دا که نو داسې مخکې راشي بېرته شاته راشي شاته ګوره نشي تللی دا چې چپراس په شاته دي یو طرف حرکت کوي شي صحیح ده دوی ته اجازت دی یو طرف دی بل چې کوم دی دا زنګون وګورئ تاسو ودرېږئ زنګون ګورئ تاسو مخکې نشئ وړلی تاسو به دا د ورانه بند چې کوم دی دغه دا به مخکې وړئ صحیح ده زنګون څنګه کېدای شي صرف شاته تللی شي صحیح ده ښه بل چې کوم دی په دې کې موږ وایو مصنوعي بندونه ګورئ په 1953 کال کې یو برطانوي ډاکټر هغه د ورانه او لګنې خاصرې د بند جوړولو کې غټ ډیولپمنټ وکړ که نه غټ پرمختګ یې په هغې کې وکړو او عموما هغه کسانو ته چې هغوی به نوي زېږېدلي وو ماشومان که نه او لګنې خاصرې هډوکي به یې نازک وو نیمګړي به وو یا خو به نازک وو که نه یا به نیم راغلي وو که نه مشکل به پکې وو نو د هغوی دپاره دغسې د ارترایټس مریضانو لپاره ارت ویلی شي دغه ته بند ته او رایټس ارت صحیح ده ITIS انفلمیشن نو ګورئ د ارترایټس مریضان چې کوم د بندونو التهاب به چې کوم د بندونو دغه انفلمیشن صحیح ده نو هغې مریضانو لپاره او دغسې ماشومانو لپاره د دوی لپاره څه شی وکړو یو پرمختګ وکړو او دوی له دایمي معیوبیت څخه څنګه کړو بچ کړو صحیح ده ښه بل چې کوم دی موږ وایو د هډوکو ناروغۍ وایو صحیح ده سکلیټي یا صدمي یا سکلیټي ناروغۍ ګورئ هډوکي چې کله زیان وویني اول خو فرض کوي دا دی که نه چې کله زیان وویني که نه زیانمن شي په دوی کې څه راتلی شي درز راتلی شي یا بیخي مات شي دا په خپله د هډوکي یو زیان دی که نو باید تاسو د دې سره څه شی وکړئ احتیاط وکړئ دا زموږ څومره لویه سرمایه ده مخکې موږ بحث وکړو که نو څومره وظیفې یې کولې حرکت یې کوو موږ حجرات جوړوو سټوریج یې راله کوو صحیح ده ښه بل چې کوم دی بې ځایه شوی بند دي څه شی بې ځایه شوی بند دي هغه داسې ګورئ هډوکي د خپل ځای نه وښویېږي دا هډوکي سره نښلتلي هغه بې ځایه شوی څنګه خو د خپل ځای نه ښویېدلی که نو د خپل ځای نه بې ځایه شوی د نوم له تاسو ګورئ هغې ته بیا سپرین وایي صحیح څه شی ورته وایي سپرین صحیح ده سپرین د بې ځایه شوي هډوکي صحیح ده ګورئ لیګامنټ تارونه کش شوي او یا څري شوي ګورئ سپرین څه ته ویلی شي چې کله د لیګامنټ تارونه کش شي یا سوچ وشلېږي هغې ته موږ سپرین وایو صحیح ده یو خو بې ځایه شوی هغه جدا خبره وه هډوکي ځای نه وتېږي نه یا بې ځایه شي اخوا دې خوا تللی او سپرین چې ته ویلی شي د لیګامنټ تارونه څه هغه سره کش شي ډېر کش شوي او یا څنګه سوچ کش شي وشلېږي ښه یا دوی ټراوما وویني ضربه وویني څه شی وویني ټراوما وویني ټراوما پېژنئ ټراوما ویلی شي ضربې ته هډوکي څنګه وویني ولوېږي کوم ځای نه راولوېږي صحیح د کرکټ فوټبال وغیره کې یا بام سر له ختلی ونې لکه د شاټ ګل نو څه شی وکړي
راولويږي او دا ټراوما ویني ضربه ویني هډوکی مات شي یا پکې درد پیدا شي باید نو که چېرته دا ټراوما درته وشي مطلب ضربه ویني که نه باید تاسو چېرته لاړ شئ ډاکټر ته ورشئ اورتوپیدي ډاکټر که نه د هډوکو والا خپل متخصص چې کوي هغه ته ورشئ ماتېدو وروسته کمي په دې کې څو ساعته وروسته د ماتېدو نه څو ساعته وروسته ګورئ دغه مات شوی هډوکي چې کوي مات شوی صحیح ده مات شوي هډوکي شاوخوا ته داسې وینه راپړل شي موږ ویلې چې هډوکي څه شی جوړوي موږ ته وینه جوړوي که نه صحیح ده وینې حجرات یې موږ له جوړوو صحیح ده RBC WBC او پلیټلیټ هغه یې څنګه کوم موږ له جوړوو دغسې د هډوکي په دغه کې چې کوم دی مغز کې هغلته داسې ټینګه شانتې وینه یې کوم وګوره کله چې د هډوکي مات شي څو ساعته بعد هغلته د وینه پړن شي وینې پړن کېدل خو پېژنئ که نه کواګولیشن صحیح ده نو دا وینه څنګه شي هغلته لکه د مات شوي ځای کې پړن شي په دې وخت کې یو شمېر ځانګړي حجرې چې کوي هغه په مات شوي ځای کې د هډوکو دا توکي څه د دې په جوړېدو باندې پیل وکړي دغه دې باندې سټارټ واخلي د هډوکي بېرته را جوړوي څو راتلونکو اونیو په موده کې چې دا پړن شوې وینه څنګه کېږي هغه د منځه ځي دا وینه چې کله پړن شوي که نه هغه تقریبا داسې یو اونۍ څو هفتې نیسي که نه نو بیا هغه پړن شوې وینه څنګه کېږي د منځه ځي او هډوکي نسج هغه مات شوی ځای چې کوي نسج راځي او هغه مات شوی ځای څنګه کوي فیل کوي او ډکوي بله ناروغي په دې کې د اوسټیوپوروزس صحیح ده اوسټیوپوروزس اوسټیو موږ څه شي ته ویلی هډوکي ته او پوروزس چې کوم ده دا د دوی یوه ناروغي ده اوسټیوپوروزس دا د هډوکي یوه ناروغي ده په دې کې ګورئ څه شي هډوکي د نسج د لږ تراکم او سختوالي لامل ګرځي او هډوکي څنګه کېږي کمزوری کېږي صحیح ده او په اساسي ډول دوی څنګه کېږي ډېر کمزوري شي نو بیا په اسانۍ ډول سره دوی څنګه کېږي ماتېدی شي دا د هډوکي یوه ناروغي ده اوسټیوپوروزس عموما چې کله کلسیم او دغه فاسفورس مونږ ویلي هغه هم چې کله لکه کم شي نو بیا دغه اوسټیوپوروزس ناروغي هم منځته راتلی شي او بیا هډوکي چې کوم دی هغه په اسانۍ سره لکه ماتېدلی شي او بله خبره ده چې کله د انسان عمر اوچت شي ډېر عمر والا شي که نه یا بې کیفیته خواړه خلک خوري دغه ناروغۍ چې کوم دي دا ډېرېږي او علت یې دی که نه چې په دې کې دا کیلشیم مونږ ویلي څه شی کیلشیم او فاسفورس کیلشیم او بل څه فاسفورس دا کیلشیم او فاسفورس د دوی زیرمې چې کومي سټوریج مونږ ویلي هډوکي کیلشیم او فاسفورس دا څنګه کوي زیرمه کوي سټور کوي صحیح ده نو چې دا کله لکه د دوی دا زیرمې کمې شي د کیلشیم او فاسفورس زیرمې کمې شي پخپله دا هډوکي کمزوري کېږي یا مثال تاسو ورزش نه کوئ د ورزش نه کول هم د هډوکو د ناروغیو یو علت دی یو سبب دی صحیح ده ګورئ ښځې چې کوي هغه د 50 کلونو نه اوچتې هغه ښځې چې هغوی عمر د 500 کلونو نه اوچت وي هغوی د هډوکو په ناروغۍ باندې زیات اخته کېږي ولې علت څه شی دی د نارینهو په نسبت باندې دوی زیات اخته کېږي علت دا یې ګورئ چې کله دوی د امیدوارۍ په موده کې د خپلې ذخیرې د کیلشیم او فاسفورس صحیح ده دوی چې کله ماشوم په خېټه کې دوی په هډوکو کې چې کم کیلشیم او فاسفورس یې که نه زیرمه شوی ستوري نو هغه څنګه کېږي هغه مصرفېږي څنګه شي مصرف شي چې دوی کله عمر زیات شي 500 نه واوړي نو دوی سره کیلشیم او فاسفورس نه هډوکي عموما د دوی نازکه او کمزوري شانتي شي ساینویل فلویډ چې کومي هغه دغه ساینویل مایع مونږ ویلي هغه هم عموما کمیږي ښه ګورئ نو دې لپاره باید مونږ څه وکړو چې زموږ ستاسو هډوکي روغ او سالم پاتې شي د دې لپاره باید نمبر 1 مونږ دا وکړو چې په ځوانۍ کې اول کوشش وکړو چې ورزش څه وکړو ورزش په دې خو پوهېږئ که نه ورزش او تمرین صحیح ده ورزش شو تمرین شو دغه مختلف دغه راتلی شي کرکټ فوټبال وغیره که نه یا جیم چې کوم راتلی شي یا په ځوانۍ کې باید موږ قوي خواړه وخورو څه شی وکړو قوي خواړه په دې کې وخورو صحیح ده ټیټ دغسې منرالونه پکې وخورو دغسې لبنیات چې کوم دي د غوا محصول ته څه وایي لبنیات وایي ښه د ماسته او کوچ او پیروی وغیره دا ښوده چې کوم دي نو دا څه شی کوي دا موږ سره کومک کوي چې په ځوانۍ کې موږ دغه کارونه وکړو نو زموږ ستاسو هډوکي څنګه شي کلک شي او په زوړوالي کې بیا د دې د هډوکو د ناروغیو نه څنګه شو په امن کې شو ښه دا چې کوم زموږ د هډوکو بحث یا د سکیلټل سیستم راځو اوس موږ بحث کوو په مسلز باندې څه شی باندې په ماسکولر سیستم باندې ګورئ په دې ماسکولر سیستم کې اول خو تاسو دا زده کوئ مسل څه شی مسل ویلی شي عضلې ته مسل څه شي ته ویلی شي عضلې ته ویلی شي او ګورئ د عضلې جوړښت څنګه دی ګورئ عضلې جوړښت چې کوم دی هغه د مسل فایبر نه جوړ دی دا عضله په خپله چا نه جوړه ده الیاف ورته ویلی شي پښتو کې صحیح ده الیاف مسل فایبر صحیح ده عضله د چا نه جوړه ده د مسل فایبر نه جوړه ده یا الیاف ورته وایي ښه د الیاف نه جوړه ده ها بل څه شی وشي د عضلې د حجرو دننه پروټینونه هم شته دي ښه اوکټین او مایوزین ورته وایي ښه هغې باندې به بیا لږ ایډوانس مخکې کلاسونو کې بحث وکړو ورې د حجرو دننه چې د عضلې د حجرو دننه پروټین ډوله نري تارونه هغه بیا د انقباض وړتیا لري مطلب د راټولېدو وړتیا لري پروټینونه څنګه راټولېدی شي او کله چې عضلې ټولې حجرې را کېکاږل شي راټولې شي نو عضله منقبض کېږي او راټولېږي چې بیا څه شی رامنځته کېږي د یو غړي د حرکت لامل کېږي انقباض چې وشي خو حرکت کېږي که نو حرکت رامنځته کېږي ښه بل چې کوم دی د دې عضلو ډولونه دي عضلو څه شی دي ډولونه دي ګورئ عضلو ډولونه چې کوم دي سکیلټل مسل اول نمبر چې کوم دی د دوی ټایپس به زه ولیکم څه شی ټایپس مطلب ډولونه
ګورئ د دوی ډولونه داسې دي چې په دې کې اول سکیلیټل مسلز دي. څه شی دي؟ سکیلیټل مسلز دي، صحیح ده، یا اسکلیټي عضلې. او بل چې کوم دی په دې کې دي کارډیک. څه شی؟ کارډیک مطلب د زړه. هغې نه مخکې چې کوم دی سموث مسلز دي، صحیح ده. سموث مطلب خویه. سموث څه مطلب؟ سموث مسلز، خویه عضلات. او بل شی دي کارډیک دي. کارډیک مطلب د زړه عضله، کارډیک. ها اوس راځو موږ په دې یو باندې بحث کوو، صحیح ده. څنګه کوو؟ په دې یو باندې بحث کوو. ګورئ په خپله دغه سکیلیټل مسل چې کوم ده، سکیلیټل یا سکلیټي عضله نوم نه پته لګي، دا به د انسان د سکلیټ سره نښتي. سکلیټ موږ ویلي د هډوکو سره. نو دې سره څه شی؟ دا د انسان د سکلیټ سره نښتي. او دوی عموما د انسان د بدن دغه ده، صحیح ده. دوی د انسان د بدن 40% وزن تشکیلوي. انسان بدن کې تر ټولو نه جګه اوچته عضله چې کوم ده، لکه وزن په اساس باندې، هغه سکلیټل ده، سکلیټي عضله ده. څه شی ده؟ سکلیټي عضله ده. او په دې کې څه ګورئ، مرکب لپاره د بدن د هډوکو پورې نښتي، صحیح ده. لکه د حرکت چې انسان بدن انسان کله غواړي حرکت وکړي، نو د دې لپاره حرکت لپاره دا د انسان د بدن د هډوکو پورې نښتي. ګورئ تاسو د نوم له وګورئ، نوم یې ډېر اسان دی، سکلیټل موږ ویلو هډوکي پورې مربوط، صحیح ده. نو دوی د انسان د بدن د سکلیټ پورې نښتي او حرکت کې عموما څه شی کوي؟ غټ رول لوبوي. ښه ګورئ بل چې دی ډېر حرکات دوی منځته راوړي، ښه ډېر زیات حرکات. تاسو به هغه شاید نه لیدلي. ګورئ اني ټایم لکه ورزش چې انسان کوي، مختلف قسم حرکات کوي. جیم والا هم کتلي، کله هغه شاته اړوي، صحیح ده، ډمبلي که څه شي، کله مخکې اړوي که نه، او کله یو قسم کله بل قسم مختلف حرکات چې کوم دي هغه دې په واسطه باندې کوي که نه. ورزش وخت کې تاسو ګورئ مختلف حرکات تر منځته راوړي شي. یا انسان خاندي که نه، انسان چې کله خاندي مختلف قسم عضلات د عضلات دوی مختلف قسم حرکت کوي. یا مثال د ژړېدلو په وخت کې انسان چې کله خفه وي ژاړي که نه، هغه ټایم کې وګورئ نو دوی مختلف قسم حرکات کولی شي. دغه اسکلیټي عضلې یا د اسکلیټي عضلې چې غوسه شي انسان کله څنګه شي غوسه شي، نو دوی مختلف حرکات کوي شي. سترګې مثال داسې غټې شانتې شي او راوځي، او مخ هم داسې دغه شانتې شي، کنه تندی ګونځې شي، نو څنګه مختلف حرکات راځي کنه. نو دوی چې کوم دی د اسکلیټي عضلات دوی مختلف حرکات منځته راوړلی شي. ګورئ حرکت ته چې کله موږ غواړو حرکت وکړو، صحیح ده، موږ غواړو حرکت وکړو، ناست یو یا ملاست یو که نه پاسیږو، صحیح ده، روانېږو، نو د دې لپاره به موږ څه شی کوو؟ ګورئ اول خو داسې ښه دا پیغام دا د مغز نه د سکلیټي عضلې د حجرو ته راشي. انسان کله اراده وکړي که نه راځه د اودس وکړو که نه، نو بیا څنګه د مغز نه د سکلیټي عضلې د حجرات دې ته پیغام ورشي، سیګنل ورشي، میسج ورشي. خپو ته مثال ته اوچتېږي، خپو عضلات چې کوم دي سکلیټي، هغې ته میسج ورشي چې ولکه زه چې ځو جومات ته اودس وکړو که نه، لمونځ وکړو، نو بیا څه شی وشي؟ هغه د چې کله سکلیټي عضلې حجراتو ته دغه میسج ورشي، نو د عضلې د انقباض لامل شي او حرکت رامنځته شي. اسانه خبره ده، صحیح ده. او دوی چې کوم دي عموما ستریټډ دي، مطلب خط لرونکي دي، مخطط دي، خط شانتي، خط خو پېژنئ که نه، نو دوی څنګه دي؟ خط لرونکي دي، مخطط دي، او دوی زیاتې حجرې لري، صحیح ده. څه شی لري؟ زیاتې حجرې لري. نو دغه ته ویلی شي ملټي نیوکلیس. دوی څنګه دي؟ زیاتې حجرې لري. د دوی د حجرې دغه څه حجرې دا زیاتې هستې لري. حجرې نه، ګورئ عضله شوله، او بیا کوم عضله شوه؟ سکلیټي عضله به چا نه جوړوي؟ حجرات دي که نه، او هغه حجرات ملټي نیوکلیس دي، مطلب زیاتې هستې لري، صحیح ده. په دې خو پوهېږئ که نه، اسانه دی. ښه بل چې کوم دی ګورئ دا د هډوکو پسې نښتي، مخکې موږ وویلې، او د ارتباطي نسجونو څرمنډوله رشتې سکلیټي عضلې په هډوکو پورې نښتي دي. ښه ورته مخکې مو ویلې، او هغه چې کوم دي دا څرمنډوله رشتې د ارتباطي انساجو، هغې ته بیا موږ وایو ټینډن. څه شی؟ ټینډن یا پلا. پلي نوم خو به دې اورېدلی که نو، ټینډن یا پلا. نو د دې نه څه جوړ شي؟ ارتباطي انساجو دا څرمنډوله رشته چې کوم ده، او هغه بیا د هډوکو پسې نښتي، نو هغه څنګه وي؟ سکلیټي عضلې په هډوکو پورې نښتي، دې ته بیا ټینډن ویلی شي، صحیح ده. په دې به بیا موږ بره لاړو، په هغې به بحث وکړو چې دا ټینډن او دغسې لیګامنټ او دا کارټلیج او دا د دې په منځ کې څه فرقونه دي. عموما د سټوډنټانو په ذهن کې دوی داسې بعضې وایي یو شانته دي، او بعضې مختلف قسمه آیډیاز د دوی سره په ذهن کې پرتې، په دې به بیا بحث وکړو. ګورئ کله کله دا یو عضله هغه د دوه هډوکو سره نښتي، صحیح ده. یو عضله هغه د دوه هډوکو سره نښلي، او دا چې کومي دا چې کله لنډه شي هډوکي یو بل ته داسې نږدې شي، فرض کړئ دا ده بایسپ، دې عضلې ته څه وایي؟ بایسپ یا دوه پلهیي. څه شی؟ بایسپ. ګورئ دا دا دې دواړو هډوکي سره نښتې ده. دا اوس څنګه شي؟ ښه زه چې اوس مثال دا دواړه چې کله سره رانږدې شي داسې، صحیح ده، نو بیا د دې هډوکو د رانږدې کېدلو دوی چې کله انقباض وکړي راټولې شي، نو هډوکي د رانږدې کېدو سبب کېږي. دغه عضله چې کوم ده هغې ته بایسپ وایي. څه شی ورته وایي؟ بایسپ ورته وایي. ښه بله چې کوم ده هغه ده د موږ سره ټرایسپ. څه شی؟ ټرایسپ. ها زه به دا ولیکمه ټرایسپ. ګورئ ټرای تاسو وګورئ، ټرای مطلب درې،
نو دوی چې کومي دوی عموما 3 دانې دغه لري اډوکي سره نښلولي ګورئ د اوږې او مټ اډوکي پورې نښتي صحیح ده د بایسپ شي هغه د اوږې او د مټ اډوکي پورې نښتي او دوی چې کله لکه د بایسپ عضله چې کوم دا کله انقباض وکړي نو د مټ او اوږې اډوکي چې د مټ اډوکي چې د اوږې طرف ته څنګه شي را نږدې شي او را کوږ شي ښه ګورئ سکلیټي عضلې د جوړو په ډول ښه څنګه د سکلیټي عضلې چې جوړي او دا عموما دوه صحیح ده جوړو په ډول په دوه دغه کار کوي ښه جوړه څومره خو دوی کنو دوی څنګه پیر مطلب جوړي ها نو ګوري ټرایسپ چې کوم دا هغه بیا درې پرې دا هغه چې کوم دی دا نور درې وړه اډوکي سره نښلولي دې باندې بیا ماسکولر سیستم کې فول باسو چې دا څنګه نښتي څنګه حرکت کوي کنه ها ګوري د جوړي یوه عضله د بدن یوه برخه کوي او دغه جوړي د بل عضله چې کوي هغه د بدن یوه برخه بیرته سموي څنګه کوي یوه برخه کوي دا جوړه چې یوه برخه څنګه هغه راکاږي د بدن او بل برخه د جوړي چې بل عضله هغه د بدن بیرته سموي د لپاره یو ټرمینالوجي مطلب یو دوه دانې ټرمز استعمالېږي یو دوه دانې اصطلاحات هغه د یو فلیکسرز څه شی فلیکسرز مطلب د بدن یو عضله کنه هغه یو د بدن یو برخه چې کومي کګیدون کې عضلې په واسطه دا فلیکسر صحیح ده نو دا بدن شي یو برخه راکاږي څنګه کی راکاږي راټول شانتي کی کنه او بل چې کوم دی بل ټرم چې کوم دی یو اصطلاح بل هغه له ایکستنسر ویل شي ایکستنسر ویل شي سمون کې دا کنه غزیدون کې ایکستنسر غزیدون کې ویل شي نو دوی چې د بدن سمون کې عضله ده څنګه سمون کې موږ مخکې ویل کنه جوړې عضلې چې کومي جوړه هغه یو برخه د بدن راکاږي نو دا څه شو فلیکسر مسل شو څه شو فلیکسر او بیا د امدغه جوړې د بل برخه مخالفه چې کومي هغه بیرته دا سم کی څنګه کی سم کی هغه بیا موږ ایکستنسر ویل شو ها بل چې کوم دا د عضلې بل ډول موږ وایو سموث مسل څه شي سموث مسل ته موږ ویل خویا عضلات څنګه خویا عضلات ګوري دوی د سکلیټي عضلې مخططي برخه نه لري ها اما سکلیټي دي څنګه دي سکلیټي په شان دي سکلیټي موږ ویلي دا به څنګه ستریټډ وي مطلب خط لرونکي وي په دې به څه شي خطونه شانتي خو دا سموث دي مطلب خویا دي خویا څه مطلب په دې به هغه خطونه نه دا به څنګه خطونه به نه لري او د عضلې حجرات د سي اوږده شانتي څنګه سي اوږده شانتي ښه او د سي دوک ډول لري ښه د سي ډول لري ښه سي اوږده شانتي ښه بعضې چې کوم یې هغه راوتې شانتي وي ښه عضلې حجرات یې اوږدې او دوک ډوله وي او دا چې کوم دي مونونیوکلیس دي مونونیوکلیس پېژنئ دلته موږ ملټي نیوکلیس ویلي د دې سموث مسل چې کوم دی د خویا عضلاتو صحیح ده د دوی حجرات به هغه به مونونیوکلیس مطلب د یوې هستې نه به جوړي موږ ویلي د سکلیټي عضلې حجرات چې کوم دي هغه ملټي نیوکلیس دي زیاتې هستې لري خو د سموث مسل یا د خویا عضلې د حجرات چې کوم دي هغه به مونونیوکلیس مطلب یوه دانه هسته به لري په حجره کې په حجره کې به څو هستې لري یوه هسته لري ها بل چې کوم دی په دې کې ګورئ دا عموما د پاڼې بڼه لري د پاڼې شکل لري پاڼه خو لیدلې کنه صحیح ده پاڼه لیدلې ها دا ګورئ ګیسټروانټسټاینل سیستم چې کوم دی د هاضمې سیستم یا د رګونو کارډیوواسکولر ورته وایي رګونو سیستم یا ریسپایریټري سیستم ګورئ دا تنفسي سیستم یا دغسې دا ریپروډکټیو ټریکس چې کوم ورته ویلی شي مطلب دا تولیدي یا تکثري مجراوې یا کانالونه د دوی په دیوالونو کې دا خویا عضلات صحیح ده سموث مسلز دا په کوم ځای کې په ډایجسټیو سیستم کې مرۍ وګورئ دغسې معده کولمې دا د کوم ځای نه جوړي کوم عضلاتونه جوړي دي سموث مسلز نه صحیح ده بله موږ ویلي تنفسي دا ټریکیا چې کوم ده دننه او دا دغه سږي چې کوم دي که نه په دې کې په دې تنفسي سیستم کې په دې کې څه شی شامل دي سموث مسلز شامل دي بل موږ څه ویلي وینې رګونو سیستم کارډیوواسکولر په دې کې دا کوم عضلات دي سموث مسلز دي پکې خویا عضلات دي پکې بل موږ ویلي ریپروډکټیو ټریکس چې کوم دي تکثري کانالونه په دې کې څه شی شامل دي دا ته پته شته په دې کې هم همدغه سموث مسلز دي ښه نو دې نه چې کوم دی دغه د دوی په دیوالونو کې صحیح ده دوی په دیوالونو کې او دوی چې کوم دی عموما په سلو ډول عمل کوي صحیح ده په قرار ډول عمل کوي څنګه ډېر سلو ډول باندې عمل کوي په مزه صحیح ده ښه دوی چې کوم دی ګورئ د لږې انرژۍ سره لږې انرژۍ په مصرف سره ډېره موده انقباض په حالت کې ډېره کمه انرژي استعمالوي او ډېر وخت چې کوم دی انقباض کوي ښه خویا عضلې رول اوس څه شی دی رول کردار دوی زموږ ستاسو په دې بدن کې څه اهمیت لري ګورئ د کولمو په اوږدو کې دا ضایعات چې کومي یا مثال دا توکي چې کومي په موږ ورته ویلی شو د دې انتقال څوک کوي دغه سموث مسل کوي خویا عضلات کوي کولمو کې چې کوم د حرکت کېږي دا لکه توکي انتقالېږي ټرانسپورټ کېږي دا څوک کوي دغه سموث مسل کوي بل د وینې د رګونو دا قطر تنظیموي قطر پېژنئ که نو دا خو لینت دی که نو اوږدوالی دی اوس دا ډبلوالی څه شی دی قطر دی ښه او داخلي صحیح ده نو دوی څه کوي د وینې د رګونو دا قطر تنظیموي او دوی عموما غیر ارادي زموږ ستاسو په اراده کې نه وي ته چې کله قپولي دننه مرۍ له لاړ شي ستا په اراده کې چې بېرته راوګرځئ نه کولمو له لاړ شي ستا په اراده کې نه
ها بل چې کوم دی هغه د موږ سره کارډیاک مسلز څه شي کارډیاک مسلز مطلب د زړه عضلات ورې د شمزۍ لرونکو حیواناتو شمزۍ څه ویلی شي چې د ملا تیر لري هغه حیوانات چې هغوی د ملا تیر لري کوډاټا دي نو د هغوی د زړه چې کومي هغه د زړه د عضلې نه جوړي یو خاص عضله ده هغې له چې وایي کارډیاک مسل څه شي کارډیاک مسل ورته وایي د زړه عضله وایي که تاسو خیال وکړئ دا زړه ټول عمر څه شی کوي بیټ کوي درزا کوي څه شی کوي صحیح ده نو په دې کې کومه عضله ده کارډیاک مسل او دا چې دا نه ستړي کېږي نه ستړي کېږي ورځ او شپه دا روانه وي که ژمی وړی دا روانه وي کار کوي خو که دا ودرېده انسان هم ودرېده موږ ویلي که نو زړه څه کوي وینه پمپ کوي د بدن ټولې برخو ته څه کوي وینه دی نو ګورئ دا عضله څنګه شوله ستړې شوله مطلب کار یې پرېښوده نو دې عضلې چې کله کار پرېښوده نو بیا زړه مړه شو چې زړه مړه شو نو وینه به څوک بدن له رسوي چې حجراتو له انساج له وینه ونه رسېده مطلب اکسیجن او په وینه کې څه اکسیجن او غذایي مواد دي نو هغه چې ورته ونه رسېده حجرات هم مړه شو که نه چې زړه دې کار پرېښوده ته لاړې نو په زړه کې څه دي کارډیاک مسلز دي دوی نه ستړي کېدونکي عضلات دي شپه ورځ ژمی اوړی که نه دا څنګه کوي کار کوي ګورئ په ګډه د خوی او مخططې عضلې خصوصیات لري دوی دا عضله څه ده ام د خویه یا د سموث مسل او ام د مخططې یا د سکلیټي عضلې د دې دواړو خصوصیات او پراپرټیز یا ځانګړتیاوې چې کوم دي هغه لري څنګه هغه لري او د مجراو جوړښت ګورئ مخطط او دندې غیر ارادي ده مجرا پېژنئ کانال د دوی جوړښت چې کوم دی هغه خط لرونکی دی مخطط دی خو ګورئ دا دنده د دوی څنګه ده غیر ارادي د زما او ستا په واک کې به نه وي او دوی حجرات چې کوم دي عموما منشعب شکل لري او دوی چې کوم دي بای نیوکلیس دي څنګه دي بای نیوکلیس دي دا کارډیاک مسل څنګه دي بای نیوکلیس د کارډیاک مسل یا د زړه د عضلې دا حجرات څنګه دي بای نیوکلیس دي مطلب دوه دانې هستې به لري د دوی په حجراتو کې څو هستې دوه دانې هستې ښه دا اوس موږ ستاسو کارډیاک مسل اوس موږ وایو د عضلاتي فعالیتونو ډولونه دوی عموما دوه قسمه یا به ارادي یا به غیر ارادي ارادي مطلب زموږ ستاسو په واک کې به یو غیر ارادي زموږ ستاسو په قبضه په واک کې به نه وي ارادي کې ګورئ سکلیټي عضلات راتېر شي ښه سکلیټي عضلات چې کوم دي دا ارادي دي زموږ ستاسو په اراده کې زموږ ستاسو په واک کې دي په دې کې چې کوم دی ګورئ سترګې عضلات چې ګورئ سترګې داسې ونیسئ یو ساتئ خو بیا رپ وایي بعضې ټایم کې غیر ارادي هم کېدی شي ښه غیر ارادي چې کوم دي ګورئ لکه دا خویه او زړه عضلات خویه او زړه عضلات څنګه دي دا غیر ارادي دي زموږ ستاسو په والکه کې نه دي تنفس سیستم هاضمي سیستم زړګونو سیستم زړه سیستم زړه چې کوم دی د زړه کارډیاک مسل موږ ویل دا زموږ ستاسو په اراده کې نه دی اوس ورزشي حرکات چې کوم ورزشي حرکات ګورئ کله چې تاسو زور کوئ د عضلاتو شمېر چې کوم دی هغه نه زیاتېږي صحیح ده د عضلاتو شمېر چې دی هغه د مور په خېټه کې معلومي کله دنیا له راشي که د 10 کالو یو که د 50 وي هماغه یو قسم عضلې به تاکي یو شمېر په یو اندازه عضلې به یې ګورئ عضلاتو کله تاسو ورزش کوئ تمرین کوئ جیم کوئ که نه نو هغلته د عضلاتو دا رشتې څنګه وي پیړې شي ډبلې شي نو بیا ستاسو باډي څنګه وي وایي زموږ باډي داسې پټه شو میاشت کې دومره شوله او ځان خو مې داسې وزن خو مې کم کړه که نه چې سم مې کم کړه نو ګورئ هغلته څه د عضلاتو دا رشتې پیړې شي ډبلې شي منظم ورزش چې هغه عضلات پیاوړي کوي هغه څنګه منظم ریګولر هره ورځ ډیلي که نه ګورئ دا ورزش چې عضلات پیاوړي کړي او دغه عضلات څنګه شي لوی شي د عضلاتو لویدل دا مطلب نه دی چې هغلته د عضلاتو کې د رشتې چې هغه ډېرې شي هغه رشتې چې معلومه اندازه د مور په خېټه کې هم هماغه یو شمېر رشتې او ته چې کله غټ شي دنیا ته راشي 50 کالو وي هماغه یو شمېر په یو اندازه په یو نمبر باندې رشتې تا سره وي خو چې کله ته ځوان یو جیم کې هره ورځ که نه ښه خوراک هم ورسره کړې نو د رشتو د رشتې چې دا پیړې شي او ډبلې شي ستا عضله لوی شي د غښتلو عضلو درلودل ګورئ منظم ورزش ما مخکې تا ویلي دوی عضلات څنګه کوي پیاوړي کوي د عضلاتو د حجم څنګه شي ډېر شي حجم څنګه شي ډېر شي ورزش ګورئ د ورزش په وخت عموما ډېر اکسیجن ته ضرورت دي صحیح ډېر اکسیجن ته ضرورت دي نو په دې ټایم کې چې بریثینګ ریټ د تنفس اندازه چې هغه هم سیوا شي هغه هم اوچته شي دغسې هارت بیټ چې کوم ورته ویلی شي د زړه درزا هغه هم تیزه شي صحیح ده زړه هم ټیټ اکسیجن دغه کوي ګوره ته ورزش کوې که نو سخت کار دی که نو هغه د حجراتو لپاره اکسیجن زیات پکار دي دلته څه مغز زړه ته ووایي ټیټ شه د خیر ځان ټیټ کړه زړه هم بس درزا شروع کړي درزا څنګه شروع کړي خو هلته پمپ زر زر کوي وینه زر زر لیکي اکسیجن ډېر پکار دی نو باید وینه ډېره لاړه شي د اکسیجن زیات پکار دی ښه دغسې اوس د عضلاتو صدمې څنګه وي ګورئ عموما چې کله تمرین کوئ اول نرمش کوئ زیات وزن مه اوچتوئ مثال یا एकदम مور غاړې وزئ یو شي اول نرمایش کوئ منډه ووئ که نه پوشاپ کوئ ځان ګرموئ بدن ګرموئ صحیح ده دغسې ارادي عضلې غیر ارادي ډول باندې انقباض وکړي اوس موږ ستاسو عضلې ارادي مثال دا زموږ ستاسو لاس کې دا لاس چې کوم دی زموږ ستاسو واک کې دی دا بس په غیر ارادي ډول باندې یکدم ته یو شی جوړ صحیح ده دغسې نو دا چې کومي خوږمن انقباض رامنځته کوي زموږ ستاسو عضلات بیا خوږېږي څنګه خوږېږي او دغسې د دې دغه به څنګه وي باید تاسو دې له مساج ورکوئ که نه چابي ولا وکړئ که نه مساج خو پېژنئ که دغسې سلو حرکات ورکړئ صحیح ده سلو حرکات ورکړئ زیات تمرین ګورئ د عضلې د الیاف چې موږ ورته ویلي مسل فایبر دا مسل فایبر یا الیاف ګورئ زیات تمرین ته شپه ورځ سهار هم تمرین کوي او جیم لا خوښ وي او مازدیګر هم خوښ وي
کنه او خپل مثال دغه نو دا څنګه دا د عضلې د الیاف یا فایبر دا څنګه کی زیانمن کی نو دغه ته پلچ کمی هغه التهابي شي هغه ته انفلیمیشن رامنځته شي التهاب رامنځته شي هغه چې کمی ټندنایټس هغه ته ویل شي هغه یو مریضي ده هغه کی دا ټندن څه شي ټندن مطلب لا او آی ټي آی اس مطلب التهاب ټندنایټس د پلچ کمی هغه التهابي شي دا یو مریضي ده بل په دې جیمونو کې چې کمی پروتین ورته وایي استاد پروتین راوړي او داسې پروتین یو د دروازې مخه کې خېدلې درې نه دي هغه خو المارۍ کې چې کوم دي او داسې پروتین دی هغه یواله خوړلي او داسې کړي او داسې ها کنه دا خلک صفاتونه کوي هغه پروتین نه دي هغه انابولیک سټیرویډز دي ښه څه شي دي سټیرویډ دي ورې هغه عضلې غښتلې کی څنګه کی عضلې غښتلې کی خو ګوري دوی چې کوم نه ډېر وخت به نه استعمال ډېر وخت کې ډېر وخت استعمال کې ستا زړه ستا ینه یا ځګر چې کوم ورته لیور دغه سي پښتورګي دا خرابوي دا څنګه کوي دا خرابوي ها دغه سي بل چې کوم دی هایپرټنشن هم رامنځته کوي شي څنګه مطلب ستا د وینې لوړ فشار رامنځته کوي شي دا شی صحیح ده او اوس که خام عمر کې عمر د کمی په هغې کې ته مثال دا استعمالوي نو د هډوکي د پوخوالي نه مخکې مطلب خام عمر څه مطلب چې هغې کې ستا هډوکي نه وي پوخ شوي خام عمر کې د انسان هډوکي نه وي پوخ نو دې عمر کې څه که ته دا ورزشونه او دا شی نه کوې نو ستا د هډوکي وده څنګه کوي ودرېږي ښه دا چې کوم دا زموږ ستاسو د سکلیټل او مسکولر سیستم باره کې لږ ډېر معلومات د ستاسو د کتاب مطابق نو انشاءالله په دې به بیا موږ تاسو جدا لیکچر ریکارډ کوو صحیح ده فزیالوژي مضمون کې صحیح ده ها نو دا چې اوس موږ تاسو د نهم کلاس د بایولوژي چپټر نمبر 4 skeletal system. No, see you soon, inshallah, in next lecture. By Allah Ta'ala.